سلام علیکم ګرانو دوستانو، نن به زه تاسو ته یو ډېر زبردسته خبر درکړم چې افغانستان په دریمه 50 اوریزه لوبه کې هم آیلینډ ته یوه ډېره سختې ماتې ورکړې ده او همدغسې رشید خان هم ورباندې سرچپه نخرې کړي دي. که تاسو هم پرې خوشحاله سوي یاستئ نو دغه ویډیو هم در سره حتما لایک کړئ. زه به تاسو ته وایم چې نن د افغانستان او د آیلینډ دغه دریمه 50 اوریزه لوبه ترسره سوله. حالانکې هغه تېرې دوه لوبې خو افغانستان ګټلې دي، یعنې سیریز خو ورنه اول نه ګټلی و، خو کلین سویپ کړی د آیلینډ ټیم. زه به تاسو ته وایم چې نن چې کومه لوبه ترسره سوله یو وخت کې داسې معلومېده افغانستان ډېر سخت خراب کړی و، ځکه رحمت شاه او حشمت الله شهیدي ډېر زر زر خپل ویکټ یې له لاسه ورکړی او همدغسې زه به تاسو ته وایم چې افغانستان په دغه لوبه کې اول بیټینګ سره که 216 رنزه ټارګټ یې آیلینډ ټیم ته ورکړه. که موږ د افغانستان اوپنرانو ګورو، ګوربز 22 رنزه کړي دي، جاوید احمدي 19 رنزه کړي دي، خو دغسې رحمت شاه او حشمت الله شهیدي ډېر زر زر اوټ شول. خو لاندې کې بیا اصغر افغان 41 رنزه کړي دي، محمد نبي 32 رنزه کړي دي او ګلبدین ایب 14 رنزه کړي دي. دین علاوه به زه تاسو وایم چې رشید خان بیا 48 رنزه کړي دي او لاندې کې مجیب زدران 13 او نوین الحق 42 رنزه کړي دي. او دین علاوه نه تنها ښه بیټینګ رشید خان ترسره کړی ده، بلکې زه به تاسو ته وایم چې په نن لوبه کې رشید خان څلور مهم لوبغاړي د آیلینډ ټیم اوټ کړي دي. دغسې رشید خان په 9 اورو کې صرف 29 رنزه ورکړي دي او د آیلینډ ټیم څلور لوبغاړي اوټ کړي دي. آیلینډ ونه څه کولی چې دغه ټارګټ پوره کړي، یعنې 213 پورې دغه رنزونه ورسول او همدغسې افغانستان په 14 رنزو باندې دغه مهمه لوبه وګټله. حالانکې سیریز خو یې ګټلی ده، خو دغه لوبه هم د افغانستان لپاره ډېره زیاته مهمه وله، ځکه 10 پوینټه لري نو 10 پوینټه ډېر زیات مهم دي. ډېره مهمه لوبه وله او خوشبختانه افغانستان دغه لوبه وګټله. نو خو زه خو یو وخت کې داسې ډار سوی وم چې افغانستان خدای نخواسته دغه لوبه چېرته ونه بایلي، خو رشید خان زبردسته بولینګ د افغانستان لپاره ترسره کړ. همدغسې په دغه لوبه کې دا نور بالران به زه تاسو ته وایم چې مجیب زدران هم 2 لوبغاړي اوټ کړي دي، محمد نبي بیا 1 لوبغاړی اوټ کړی ده او نوین الحق هم لاندې کې اخر کې بیا 1 لوبغاړی اوټ کړ. نو د رشید خان زبردسته بولینګ او بیټینګ په وجه باندې افغانستان دغه دریمه 50 اوریزه لوبه هم له آیلینډ نه وګټله. نو ټولو افغانانو ته ډېر زیات مبارک وي، ځکه افغانستان په 14 رنزو باندې دغه مهمه لوبه ګټلې ده. او همدغسې تازه خبرو لپاره تاسو دغه چینل هم در سره سبسکرایب کولی شئ.